ضلع شانګله د ښایستونو کور ضلع شانګله د زوړ ریاست سوات حصه وه او په 10 جولای 1995 دې ته د ضلعې درجه میلاو شوه. دا ټول 1586 مربع کیلومتر په رقبه لري او د 2018 د آبادۍ مطابق د ضلع شانګلې آبادي 7,50,810 ده. د شانګلې شمال غاړې ته د کوهستان ضلع، انورخاته غاړې ته بټګرام او تور قبلې غاړې ته سوات او جنوب ته د بونیر علاقه ده. د سر اولفکیرو د تحقیق مطابق مشهور یونانی فاتح سکندر اعظم اورنس یعنی پیر سر چکیسر ته په 326 قبل مسیح کې راغلی دی. د پخوانی تهذیبونو اثار هم په شانګله کې موجود دي. هندو شاهي حکومت چې چاته به کاپیرستان یا ډوما سلطنت ویلی شو د 1413 پورې په ضلع شانګله باندې مشري کوله چې بیا د اخوندسالاک او ملک باګو خان په مشرۍ کې دغه خلکو شکست وخوړو او هندو شاهي د دې ځای نه ختمه شوه او مسلمان ریاست کې دا علاقه وګرځېدله. ضلع شانګله د سطح سمندر نه د 2000 نواله د 3000 کیلومتره پورې دنګوالی لري او د دې دنګه څوکه کوزګانشان بللی شي. ضلع شانګلې اکثریت آبادي یعنی ټول په ټوله مسلمانان دي چې سنی مسلمانان، البته د هندوانو سیکانو لږې کړۍ په شانګله کې آبادي دي او څه 15% ژبه په شانګله کې پښتو ویلی کېږي. ګوجرو او کوهستاني ژبه هم په شانګله کې ډېره لږې ویلی کېږي. د شانګلې اکثریت آبادي ګوجر او یوسفزي پښتانه او څه مناسب تعداد کې کوهستانیان هم دي. په سیاسي لحاظ شانګله 2 حلقې لري چې N10 او PK 23 او 24 د شانګلې حلقې دي. شانګله په 2 سب ډیویژنو یعنی الپورۍ او پورن باندې مشتمله ده او د شانګلې تحصیلي الپورۍ، پورن، بیشام، چکیسر او مارتونګ دي. شانګله د مشهورو شخصیاتو کور هم پاتې شوی دی چې په هغې کې د دې ځای مشهور صوفي شاعر حافظ الپورۍ او سنډاکې بابا کم چې د انګریزانو خلاف په ملکنډ کې جنګېدلی و. د شانګلې په ښکلي علاقو کې د یختنګي سیمه ده کم چې د شانګلې د غر نه کوز طرف ته د پورن په لاره باندې پرته ده. په دې سیمه کې کالو سر پنجابیان او د سند خلک دلته سیل له راځي. یا د شانګلې د اباسین غاړه ده چې هلته خلک سیل لځي او په کشتو کې هلته چکرې لګوي. نو د شانګلې د دې لږې معلوماتي ویډیو کتلو نه پس مینوالو ته خواست دی چې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او زمونږ فیسبوک پاڼه هم لایک کړي. ډیره مننه، ډیره مهرباني، والسلام.